دا یو ډیره اهمه مسله ده او دا مسله خاص کر مونږ ته په تراویح کې چې دی هغه مخې ته راځي. مسله دا ده چې یو کس د امام سره ودرېدلو او دا ثنا لا نه ده ویلي، یعنی سبحانک اللهم وبحمدک، د ثنا لا نه ده ویلي چې امام قرات شروع کو، نو اوس به دا کس ثنا به وایي او که نه به وایي. نو د دې مسلې جواب دا دی چې کله د امام سره شامل شو او امام قرت لا نه دی شروع کړي، نو دی به باقاعده طور ثنا وایي، یعنی سبحانک اللهم. خو لیکن د امام سره په داسې وخت کې شامل شول چې امام باقاعده قرت شروع کړی دی، نو دی به راشي نیت په وتړي او بس خاموش به ودرېږي او د امام هغه قرت به چې دی دا به واوري. یا بل یو صورت داسې دی چې دا د امام سره شامل شولو، امام لا قرت نه دی شروع کړي او دا ثنا شروع کړل او دله ثنا پوره کړي نه وه چې امام قرت شروع کو، نو د چې د کم ځای پورې ثنا ویلي ده بس په هغه ځای باندې به دی ودرېږي او دی به د امام هغه قرت اورېدل شروع کړي او دی به بالکل خاموش ودرېږي. نو د دې مسلې بالکل آسان جواب دا دی چې د امام سره شامل شولو خو امام لا قرت نه دی شروع کړی، نو په دغه ټیم کې به دی باقاعده ثنا وایي. یا د امام سره شامل شو خو امام قرت شروع کړی دی، نو په دې ټیم کې به دی صرف نیت وتړي او ثنا به نه وایي. یا د ثنا شروع کړي وه خو امام قرت چې دی شروع کړلو، نو د چې د کم ځای پورې ثنا ویلي د هغه ځای پورې د ثنا ووي بس دی به خاموش ودرېږي، اوس به د امام قرت چې دی هغه به اوري. دا حکم د جهري مونځ په باره کې دی، یعنی په کم مونځ کې چې قرت په زور باندې کېږي. البته فقها فرمایي که سري مونځي، یعنی په کم مونځ کې چې قرت امام په پټه باندې کوي، نو په هغه ټیم کې دی چې کله هم د امام سره چې دی هغه شامل شولو، نو دی به بیا باقاعده چې دی هغه ثنا وایي.